مولوي ذبیح الله مجاهد سپین بولدک ولسوالۍ کې د کډوالو احوال نږدې واخیست. د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد سپین بولدک ولسوالۍ ته سفر وکړ او هلته د کډوالو احوال نږدې واخیست او د هغوی لپاره د روانو خدمتونو ارزونه او لیدنه یې وکړه. نوموړي وایي دلته خدمتونه په منظم ډول جریان لري. د افغانستان د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد د مل پلاوي په ملتیا سپین بولدک ولسوالۍ ته سفر وکړ او هلته یې د کډوالو له حاله ځان خبر کړ. ښاغلی مجاهد وایي په تیرو څو ورځو کې د تورخم او سپین بولدک له لارې له پاکستان څخه تر 150,000 افغان کډوال خپل هیواد ته راستنه شوي، خو دغه ارقام د ساعتونو په تېرېدو سره لا هم ډېرېږي. نوموړي زیاتوي سپین بولدک ولسوالۍ فرضي کرښې ته څیرمه د راستنېدونکو افغان کډوالو حال وکړ او دلته د کډوالو لپاره د خدمتونو ارزونه او لیدنه وکړه چې الحمدلله چارې په ښه او منظم ډول جریان لري. په دواړو اړخونو کې د تورخم اړخ کې او دلته په سپین بولدک کې اوس موږ تاسو د سپین بولدک په صفري نقطه باندې ولاړ یو دروازې سره. ارقام د 1.5 لک حدودو د څو ورځو کې راوښتي مهاجرین لرو د دواړو اړخونو نه. البته ارقام متفاوت کېږي، د ورځې په جریان کې نور نوي را روان دي راځي او په عموم کې دا وضعیت هم نږدې نه وکوت. د مهاجرینو وضعیت دلته په سپین بولدک کې خو ډېر ښه روان ده، خدمات هم ډېر ښه ارائه شوي دي تر اوسه پورې او مهاجر هم په نرم نورمال حالت کې راوړي. د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد وایي سپین بولدک ولسوالۍ کې د کډوالو لپاره ټاکل شوي کمیټې چارې په ښه ډول تنظیم کړي او ترڅنګ یې ملي سوداګرو هم د پام وړ همکاري کړې. خو د اقتصاد وزارت د وروستي غږ پر اساس د هیواد ټول خصوصي سکتور د کډوالو سره خدمت کولو ته رابلل شوي چې تر ډېر خصوصي سکتور هم خدمت کړي. هغه زیاتوي په کومه برخه کې چې ستونزې او کمبودات وي هغه به ډېر ژر حل او پوره شي. نوموړي د هیواد پر فرد غږ وکړ چې د خپلو راستنېدونکو ورونو او خویندو سره بشپړه همکاري وکړي. اسلامي امارت کوم کمیسیون د مهاجرینو لپاره ټاکلي هغو ډېر ښه خدمات کړي دي او بېلابېلې کمیټې دلته فعاله دي چې اوس موږ لیدنه ځینې وکړه د ځینو اوس لیدنه کوو. هغوی ټول خپل اطمینان راکړه چې بشپړه آمادګي لري او کار ډېر په سرعت سره روان ده. بل یو خوشبختي دا ده چې دلته الحمدلله د سپین بولدک کې زموږ تجاران ورونه چې دي او زموږ د تجارانو اتحادیې چې دي او هغه سرمایه‌دار ورونه چې دي هغو ډېر ښه خدمات کړي دي، خصوصا د خوراک په برابر، د رسیدګي په برابر، د ترانسپورت په برابر. هغو هم ډېر لوی کومک او همکاري د مهاجرینو سره کړې ده په هماهنګي سره د موږ د کمیسیون. په ورته وخت کې راستنېدونکي کډوال د افغان حکومت څخه خوښتي وایي په ښه ډول یې خدمت شوی او مننه کوي چې د راستنېدونکو افغان کډوالو لپاره امکانات برابر کړي. زه چې په دروازې راننوتلم خوشحالۍ دي، مرستې دي، څه درته وایم چې کومې مرستې درته یادې کړم، نورې نه په زړه کې راځي نه په خوله کې راځي، دومره مرستې روانې دي. الحمدلله خوشحاله یو چې راغلي یو. لکه هلته چې یو بوج موږ په کنې اوس هر څه آسماني سمګر هلته پاته دی، خو بیا هم دلته شکر خوشحاله دا احساس مې شیم پاته دی. احساس مې دا چې خوشحالي چې شیم راغلی خپل ملک ته په اسانۍ خپل ملک به جوړوو د خیر سره. اوس تر څو پورې موږ او تاسې په بل وطن کې ژوند تېروو، په بل وطن کې به ذلیله وخت تېروو، پوه شوئ. راسئ خپل وطن ته خپل وطن آباد کړئ، خپل وطن جوړ کړئ. د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد وایي له پاکستان هیواد څخه د کډوالو را ایستلو په تدریجي ډول غوښتنه کړې وه، خو هغوی یاد کار ونه کړ او په ډله ییز ډول یې د افغانانو په ایستلو لاس پورې کړ. خو اسلامي امارت د راستنېدونکو کډوالو لپاره بشپړ امکانات برابر کړي او ډاډ ورکوي چې د خپلو افغانانو خدمت به اسلامي امارت او ملي سوداګر کوي.